برنامه از محصولات تنی. با یاد و نام خدا و با سلام مجیب خلوتگر هستم و با آمنه بابک با تقدیم برنامه با خبر در خدمت شما عزیزم قرار دارم. محترم اوریدونکو زما سلامونه هم و منئ په دې هیله چې تر پایه پورې زموږ سره مل واوسئ. لومړی به غوږ شو خبرونو ته د الماس مددیار نه. د کامیار ترې تماشوي الوتکه د کابل په سهیل ختیځه برخه کې وموندل شوه. د کورنیو چارو د وزارت مطبوعاتي مسؤل نجیب الله نجیب په وینا د الوتکه د بندغازي په 2 کیلومترۍ کې د چپری د غرونو ترڅنګ لویدلې ده. د دې سرچینې په وینا اوس مهال سیمه ته د چټک خبرګون ځواکونه استول شوې دي او د سیمه د جنازو لیږدول به ډیر ژر پایل شي. د الوتکه د 104 سپرلیو او د الوتکې د عملیې سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ د هرات د ولایت نه د کابل په لور روانه و چې په کابل کې د کوزیدو نمخ کې ترې تماشوا. تر راتلونکي وې میاشتې پورې به د DDR یا وسلو راټولولو او ملکی کېدو بهیر پایته ورسیږي. دا خبره په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص دفتر یوناما ویاندې میرمن آریانا کانته وکړه. د دې په وینا چې دا پروګرام به د راتلونکي لمریز کال تر پایله پورې پایته ورسیږي. دا په داسې حال کې چې تر دې مهاله د ملي دفاع وزارت پخوانی شپږ د زره وسلوال د دې پروګرام په لړ کې بې وسلې شوي دي. هغه کس چې ماشومان د هیواد څخه بهر لیږدول ونیول شو. د بغلان د ولایت نه پر رسیدلو خبرونو کې ویل شوی چې دا کس مولوی حسام الدین د تخار د ولایت د بنګي د ولسوالۍ اوسیدونکو چې په غیر قانوني توګه شپږ ماشومان د هیواد څخه بهر لیږدول د ماشومان سره یو ځای د پلیخمري د پولیسو لخوا نیول شوی دی. نو مړي کس په لومړنۍ چېړنو کې ویلي چې دا ماشومان د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته لیږدول او کورنۍ هم په دې خبرې دي. د بلخ ولایت 800 کورنۍ باندې د ادرا د نړیوال مؤسسې لخوا مرستې ویشل شوې. د نوموړي ولایت د راستنیدونکو د چارواکو په وینا په دې مرستو کې کمپلې، پټوان، بلستنې او ځینې نور د اړتیاور چیزونه د نهرشاهي او چای د ولسوالیو په مستحق خلکو باندې ویشل شوې. د بلخ ولایت د راستنیدونکو د چارو د رئیس عتیق الله انصاری په وینا دا مرستې هغو کورنیو باندې ویشل شوې چې په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان د هیوادونو څخه راستنې شوې دي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې 4 ورځې غونډه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې پیل شوه. په دې غونډه کې د 50 هیوادونو استازو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا هیواد دې غونډه ته د هغو هیوادونو څخه بلنه کړې ده چې د تروریستي بریدونو څخه زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خپل د سعودي عربستان هیواد د شلو میاشتو را په دی خو د جګړه مارانو سره په مبارزه کې دی. د مددیار نه د مننو په سرګردولو سره په نننۍ خبرونه کې مو دغه مطالبه ته ځای ورکړی. آخرین گزارشات در مورد طیاره کام ایر. د چینایی تړل شویو مېلمستونو شمیر 6 ته ورسید. ریاست هواشناسی وقوع طوفان را در کابل و چند شهر دیگر رد کرد. د کډوالو وزارت ځینې کډوال هوټل ته انتقال کړي دي. مواد اولیه با سردی هوا قیمت شده است. د هرات په ولایت کې د کام ایر د طیارې په حق لا ریپورت و در اخیر برنامه در ولایت فرا گروهی که گفته می شود دزدانند دستگیر شدند. محترم اوریدونکو یو ځل بیا نیکی هیله او مجیب جان پیل به وکړو د نن ورځې پراټول شو مطالب باندې چې زموږ د نن ورځې لومړی راپورټ د کامیار د طیاره په حق لدی. بله شنونده‌های عزیز حتما در جریان هستند که از روز پنجشنبه بعد از پیشین به این طرف یک طیاره که مربوط شرکت هوایی کامیار بود و از ولایت هرات به قصد کابل پرواز کرده بود. وقتی که در کابل رسید وضعیت هوا خوب نبود، نتونست پیشینه، بعد از او حسابش گم شد. حال مقامات وزارت دفاع میگن که بدنه طیاره یا لاشه طیاره را پیدا کردند در حدود 2 کیلومتری شرق ولسوالی بطخاک. مجیب جان تر اوسه پورې هم معلومه نه ده چې آیا واقعا دا طیاره یا الوتکه همدلته ده که نه. زموږ همکار زلمی احدي ساحې ته تللی، البته یو څه لرې وطن له دې حادثې څخه دی همالته و چې په ټلیفون کې زموږ سره یې خبرې کړې دي چې محترم اوریدونکو ته به یې په ګډه کیږدو او وبیورو.
ما زمادی که ژورنال‌های رادیو سلام وطندار هستم. همین لحظه در قسمت بودخاک در نزدیکی پسته سرای قرار دارم. قسمی که گفتمش اینجا همون طیاره که از شرکت کامیار بود میگه که سقوط کرده و تقریبا در نزدیکی 2 کیلومتری بند غازی یا نزدیکای بودخاک سقوط کرده. تا جایی که ما اینجا آمدیم از این پیش نیروی آیساف استاد است و میگه که برای کسی اجازه نیست که پیش بریم تا از نزدیکی ما همین منطقه را ببینیم و مانع ژورنالیست ها میشه و قطعات واکنشتری هم امرایش همکار است. یک تن از برادرای ما که در این عملیات تا نیمه را رفته بودن چنین میگه دلتا زمان را امریکانی ها کامپیوتری تیاره خوشه کرده و کامپیوتری تیاره و رغله و دکاش تیاره و تیاره خوشه کرده و بچه خوبی تیاره دا دلتا ولیدلی را تیاره دیجی که ولیدلی را هغه په سترګو باندې نه چا لیدلی نو څوک وخطای سي واورې ډېرې دي 10 متره 15 متره واوره پرته ده او دې ته راتاو شوي ده حساب لاړل هغه داسې چل دی چې دلته حساب ولاړ دي ګاردیزون نفر ولاړ دي ملي اردو نفر ولاړ دي ټول ولاړ دي ته په دې چې امنیت ډېر غټ دی ولسوی ده نه څوک پرېږدي نه هغه پرېږدي نه دې خوا پرېږدي منطقي نوم هغه نومېږي ده چنار نومېږي چنار نه وربره خواته سفرۍ ورته وایي سفرۍ نه ورپاته خواته انګورتاک ده ډېر لرې ده یاره یو 50 کیلومتر داسې ور پیاده نو چې تقریبا نفر 2.5 ساعته لار ده. قصه که من لازم اینجا موجود هستم و قطعات اردوی ملی و بعض قطعات قطعه واکنشتری با موتورهای اطفائیه و بلدوزرها است. ما در خدمت هستم هر وقتی که امکانات دیگه پیدا کردم و چیز به دست آوردم براتون در گزارش میتونم انشالله. زلمه اهدی رادیو سلام وطندار قسمت بودخاک شهر کابل. آمنه جان البته در این زمینه با وزارت دفاع ما گفتگو کردیم. اونا گفتن که با اساس اطلاعاتی که دارن طیاره بدنش دمی قسمتی که پیشتر گفتیم 2 کیلومتری شرق بودخاک که مربوط ولایت کابل است را دیده شده و میشه که مصاحبه‌ای که با دگروال نومان یکی از کارمندان دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع انجام دادیم میشه که رو بشنویم. درست است؟ اوکی. سوار رفتیم دیدیم نقطه که تثبیت شده بودیم نقطه را تا طرف گشتیم آنقدر دم و غبار و ابر بود که هیچ نتونستیم که چیزی ما مشاهده بکنیم که طبق چشمدید خود بیم برای شما و به سایر رسانه‌های گروهی بگیم. بنابراین خالی رفتیم و خالی پس آمدیم. پس چطور میگن طیاره اونجا هست از چی فهمیدن؟ خب حتمی که شاید کسی که کوردینات داده ایصاف حتما این نقطه را که تثبیت کرده شاید که طور الکی یا اشتباه نگفته باشه حتما دقیق شده. اما وقت هوا خوب بوده وقتی که ما رفتیم هوا درست نبود نتونستیم ما چیزی تثبیت و تشخیص بکنیم که قناعت ما و سایر مسئولین بتونه فراهم بسازه. قابل یادآوری میدانم آمنه جان که اگر ما جزئیات بیشتر در این مورد به دست آوردیم انشالله که تقدیم شنونده‌های عزیز میکنیم. و حالا بگو که گپ هوا و میگه پاس نه مجيب جانا د هوا نه به راکوس شو زمکته ولې چې ویل کیږي هغه چینایي ملمستونونه چې تقریبا 50 ته رسیدل او په غیر قانوني ډول چلند کاوه د دوی شمیر شپږ ته ورسید. بله 6 میمانخانه دیگه بسته شد از چینایی‌ها در شهر کابل. وزارت داخله یک کمیسیونی را تعیین کرده بود. به اساس گفته های امی کمیسیون 3 مسئله اساسی باعث می شد که میمانخانه ها بسته شود. یکی نداشتن جواز، یکی فروش مشروبات الکلی و آخری هم برابر ساختن زمینه فساد اخلاقی در این میمانخانه ها. و جزئیات بیشتر در این مورد غلام محمد معصومی را کوي. د تړل سوي چینایي مېلمستونونو شمېر د کابل په ښار کې 6 ته رسېدلی دی. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت ویاند لطف الله مشل و باخبر ته وکړه. د بررسي په دوران کې 6 میمانخانې داسې وپتېل شوې چې دا الکولي مشروبات خرڅوي، جوازونه نه لري او یا د جوازونو موده تېره شوې ده، نو دوی موقتا بند کړل شول. څوک بندیان شوي نه دي، صرف مهمانخانې بندې شوي دي او هغوی ته هدایت شوی دی چې د الکولي مشروباتو له خرڅولو نه ډډه وکړي او خپل جوازونه یا لسره نوي کې او یا نوي جوازونه واخلي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند څخه مو وپوښتل چې دغه مېلمستونونه په اخلاقي فساد او شرابو خرڅولو تورن سوي دي، آیا تاسې نیولې دي او که څنګه؟ موږ نشو کولی دوی ونیسو، ولې دوی ګیسټ هاوسونه او مېلمستونونه تړلي دي. دوی مجرمین نه دي، دوی صرف سرغړونه کړې ده، تجارت یې پرې بند دی تر څو پورې جواز وانخلي، کاروبار یې بند دی، نور هم دلته اوسي. د مشل په وینا په دې وروستیو کې یو کمیسیون ټاکل شوی دی ټول هغه مېلمستونونه چې د کابل په ښار کې پرانیستل شوي دي وڅېړي. شنونده‌های عزیز شما با برنامه با خبر گوش میتین. این حال خو گپ هوا است یا نیام؟ اوکی بیرته به هوا ته پورته شو چې د هواشناسی ریاست ویلی بو. بله
گفته که امی گفته های مردم یا شایعات را که در زمینه وقوع یک طوفان در کابل و در جای دیگه است را رد کرده، گفته که غلط است. او که چه په خود از گنگسی وی چې گواکی په کابل او د هیواد په نورو ګډ ولایتونو کې طوفان کیږي. اونا هم از نظر علمی گفتن که کابل و در مجموع افغانستان یک کشور کوهستانی است، امکانات طوفان‌های شدید در اینجا بسیار کم است و هم از نظر پیشبینی هایی که اونها از طریق دستگاه های هواشناسی میکنن این مسئله را رد کرد. او د چنور څه خبرې دي؟ سمیع احمدی میگه برای ما. ریاست هواشناسی شایعه وقوع طوفان شدید را در کابل و بعضی نقاط دیگر افغانستان رد کرد. عبدالقدیر قدیر رئیس هواشناسی کابل میگوید شایعه مبنی بر وزیدن طوفان شدید بین مردم نشأت کرده است، ولی در پیشبینی ما چنین چیزی نیست. ما گفته میتونیم که تغییرات اقلیم در جهان وجود داره و این تغییرات ادامه داره، یعنی بارندگی های بی وقت، سیلاب های بی وقت، طوفان های بی وقت در هر گوشه و کنار جهان با وقوع میرسه. هموطنهای ما هیچ راسی نداشته باشن، ممکن در کدام اخبار شنیده باشن که یک طوفان وجود داره، فرض بکنیم در یک مملکت دیگه، این مردم فکر میکنن که همون طوفان در اینجا میشن. نه، هر جایی که آب و هوای خود داره، موقعیت جغرافیایی خود داره، اون مربوط به از اوناستن. از رئیس هواشناسی در مورد شدت هوای سرد که در این اواخر صورت گرفته و این که آیا از این هم هوا سردتر می شود پرسیدم. شدت سردی ممکن روز به روز کم شود و قدری که شدت سردی در اینمی آخرین پیک ازی بود. در تاریخ هواشناسی البته در کابل سال 42 بود که درجه حرارت منفی 25 و 26 رسیده بود. دیگه از او به بعد اینمی ریکاردی که ما داریم یعنی از منفی 15 بالا نرفته، ولی امسال 17 رسید، چون مردم با این درجه حرارت و قدر آمادگی نداشتن، یکدم مردم دچار مشکلات شدن. قابل یادآوری است که به گفته رئیس هواشناسی نظر به بررسی این ریاست در جریان 15 سال اخیر زمستان سال جاری دارای برف فراوان می باشد و اضافه کرد طبق پیشبینی ما سال آینده عاری از خشکسالی خواهد بود. مجیب جان، لکه چې نن هم ډیر سړه ریپورټونه درلودل، اوس بیا یو بل سوړ راپورټ. خدای دې وکړي چې زموږ د اوریدونکو سړه ونه شي. انشالله کوتور نمیشه. مسئله مهاجرین است و بردن از اونا با کدام هتل همونطور است؟ اوکې چې په خوا د کډوالو سره چې د کابل په کمپو کې ژوند کوه چې وضعیت ډیره خرابه وه، د صحت وزارت ځینې خیریه مؤسسو د دوی سره مرستې کړې دي او اوس د کډوالو وزارت داسې تصمیم نیولی دی چې دوی باید هتل ته انتقال کړي، چې یو شمیر یې هتل ته هم انتقال کړي دي. تعدادش بردن. البته باید بگوییم که ما یک گزارش بسیار مفصلی در این زمینه داشتیم، شنونده‌های عزیزم حتما شنیدن و اونمو گزارش باعث شد که هم وزارت صحت عامه کمک کنه برای مهاجرین، هم سرمیاش کمک کنه و هم حال وزارت مهاجرین تصمیم جدی بگیره در این زمینه که زموږ همکار داوود شامل بیا د کمپو ته تللی و وبوینو چې بیا څه خبرې دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت هغه کډوالو چې د کابل په ښار کې تر خیمو لاندې ژوند کوي هوټل ته یې معرفي کوي. دا خبره د دې وزارت سلاکار انجینر سمیع وکړه او زیاته یې کړه. پرون زموږ موټر او پرسونل د دوی د انتقال لپاره اتولاله نو دوی نو خواهش وکړو چې راځي موږ تاسو هوټل ریزرو کړی دا او هغه کسان چې مریض دي او مشکلات لري اتاقونه خراب دي تاسو الته مسلار. نو لدغه 200 موږ سره وعده کړو چې موږ زو د محله یوشت فامیله یا دوشت فامیله حاضر شو چې خپل هغه نه ولاړ شي چې هغه موږ په هوټل کې ځای پر ځای کړل. نورې موږ ته رسمي توګه ولیکل چې موږ دلته خوشاله یو، موږ سره کومکونه کیږي او زموږ مشکلات حل دي. دوی حاضر نشول. د انجینر سمیع په وینا دوی د 10 ورځو لپاره کولای شوی چې په هوټل کې ژوند وکړي او د اتاق او 3 وخته ډوډۍ مصرف به د راستنیدونکو د چارو وزارت ورکوي. خدا په داسې حال کې د چې ځینې کډوال دې ته حاضر نه دي چې له خپل ځای څخه په موقت ډول بېځایه شي. افغانان موږ نشو خپل عنعنات لرو، خپل دغه لرو، ستر کو پرده کو. زموږ مذهبي دغه کې دا نشته چې موږ هوټل لاړ هغه د یوې میاشتې دپاره تفریحگر معلم از نماینده کمپ شما نظری خوش هستیم تا اول بار که کنسرتنا برام تعیین شد بازار آماده است مرجوبت ما میره. ما دو 20 روز برم خیمه میجیلو دو پانمون برم دو 20 روز دام صرف دیگه چیز تارله میبرم و همیشه سرا میبرم فامیلی که تمداش دیگه چیزی ما سای فامیلی جزاغال برام کمک شده. کالای ما از دیگه ما سیر کی نگاه میکنه یه ما داشت خدا رسیل الهبته
اوس به له هغو کډوالو څخه وار و چې فعلا د کډوالو د وزارت لخوا څخه هوټل ته معرفي سوي دي. رئیس ماجور د دې اتاق ته راوست، موږ دا ارزو غواړو چې موږ ته یو ټوټه ځمکه راکړي چې موږ یو سرپناهي یا هو دغه اوس خو خود راضي یو چې دا بس عمل کیو باران نواری نوداش برای ما را 15 روز آورده که میجا باشیم. با ما از زندگی راضی استیم. مجبوریت و تکلیف خود ما را صاحب نقل داد میجا آورد. نان ما میرسه 3 وخت. د کډوالو او راستنیدونکو د وزارت د نشراتو د رئیس حفیظ ندیم په وینا چې هغه کډوال چې مونږ هوټل ته را انتقال کړي دي د هغوی له جملې څخه امداوس فعلا هم اته فامیله د دې تقاضا لري چې مونږ بیرته خپلو کمپونو ته ستانه کړي ځکه چې هلته له مونږ سره مرسته کیږي. قابل یادآوری میدانم که وزارت مهاجرین همچنان در نظر داره که یک نمره زمین هم به مهاجرین کمپ چمن حضوری بده، همونطور که خودشان میگن خدا کنه که هر چیز زودتر زمینا را در اختیارشان بانه. البته دازمکه هر کډوال چې هر ولایت منسوبیږي په مغ خپل ولایت کې ورته ځمکه ورکول کیږي. بله و میگن که مواد اولیه هم قیمت شده او که د سړی هوا سره سم د لومړنیو موادو بیه هم لوړه شوې ده. و علتش هم میفهمی که چیز آیا واقعا سردی هواست یا کدام چیز دیگه است؟ مجیب جان ښه به دا وي چې د خلکو نه واورو په هغه راپور کې چې موږ ته مزد حبیب برابر کړی دی. معمول باید 2000 په ماش ولاگم مصرف خود بتونه باز از فامیل خودی باید نمیکنه در مقابل 2000 په ماش و تو قیمتی بلند قیمتی بعد خود و اندازه خود است. ما نمیتونیم 10% 20% بالا رفته قیمت کچالو و پیاز و کمی چیزا که به حساب غریب و غربا میخوره یا قیمتی فعلا به اوج خود است. والا فعلا خب قیمت است. آرد قیمت است. 300 افغانی آرد. دیگه گوشت هم بلند است. خود ما خوردن نمیتونه فعلا. از قبیل گوشت گوسفند گوشت پیاز کچالو هم بلند است. در رابطه با شکایت مردم در مورد قیمت مواد اولیه، دکانداران شهر کابل علت بالا بودن قیمت مواد را چنین میگویند: گوشت قیمت شده، مال نمی راه بندش هستن. 1 کیلو گوشت الان فعلا بفروشیم 160 70. مال نیست، نقاش مال نیست، مال کم است، راه بند است، مال نمی. گوشت به این خاطر قیمت است. های از زاراجات مال می داده، نقشنامه داده، ولی از نقشنامه یک ذره بلندتر سودا میکنیم. در نقاش مال قیمت است، ما مجبور هستیم که بفروشیم. مال شخصی دولتی برای ما بده که ما بنور دولت بفروشیم. وقتی که ما شخصی از گم دنیا میره چه قسم کنیم؟ به اون سودا کرده نمیشه، پیسه نمیکنه. علتش این میشه که خارج مال میاد. خود افغانستان چیز نداره که دولت نرخ ببونه که این نرخ بالا کس نفروشه. نرخ مونده است، مونده است که نرخ اونده فروشی قیمت است، ایجی ارزان نرخ مونده است. ما این حال باید چالبالی نرخ اونده رو پرسان کنه. با این حال رئیس تنظیم مارکت های شهر نثار احمد حبیبی غوری گفت کنترل نرخ 185 قلم مواد غذایی که می توان از آرد، روغن و صابون نام برد مربوط به اداره ما نمی شود، ولی وی از 22 صنف یا اتحادیه یادآور گردید که با آنها در تفاهم نرخ مواد را تعیین می نماییم، مانند صنف خبازان و قصابان. خشکسالی های متمادی که در سالیان اخیر به وجود آمده در کشور ما و مواشی کشور ما به کشورهای دیگه قاچاق شده، از لحاظ مواشی به کمبود مواجه است کشور ما. ما در مارکت مواد غذایی خود 18000 تن آرد ذخیره داشتیم و بیش از 600 تن روغن در مارکت خود داشتیم. متاسفانه در رابطه به قیمت روغن و آرد مشکلات عدیده پیش روی اداره ما و ادارات دولتی وجود داره، چون در بیژک‌های تاجر تخلف صورت میگیره و جعلکاری صورت گرفته. با گفته رئیس تنظیم مارکت های شهر کابل، یکی از عوامل عمده قیمتی را می توان بلند رفتن اسعار خارجی در مقابل افغانی خواند. خب خدا کنه که مواد اولیه هم ارزان شوه. گپ جالبی که در مؤخر گفتن که با گفته رئیس تنظیم مارکت های شهر کابل علت قیمت شدن مواد اولیه قیمت شدن اسعار خارجی است. یگان دفعه ما پرسان میکنیم علت قیمت شدن اسعار خارجی چیست، باز میگن علتش قیمت شدن مواد اولیه است. اوکی، اوس مجیب جان لړ بشو هرات ولایت، اگر چې هوا هم ډیره سړه ده خو یو ډیر تود خبر دی. بله، در ولایت هرات قسمی که در اول برنامه داشتیم امی تیاری شرکت کامیار خو از هرات حرکت کرده بود به طرف کابل می اومد. حالا ببینیم از اجمل خالقیار که در ولایت هرات در این زمینه چی گپ است. بعد از انتشار خبر مبنی بر مفقود الاثر شدن یک پرونده طیاره نو 737 بوینگ شرکت کامیار، اقارب و وابستگان مسافرین این هواپیما همچنان جهت اطلاع از وضعیت هواپیما و سرنوشت بستگانشان رو به روی محل فروش تکت‌های کامیار در جستجوی اطلاعات جدید در این مورد هستند. چند تن از وابستگان مسافرین این هواپیما در مورد میگویند: دولت
شدان حالت کشیده در کابل هوای موجود خراب است و در سران کدید ایرات ارتباط برقرار نکرده ایرات خیلی مترویدان که بسیاری کشیده نشستی در پرواز آماده و بدان حالت کشیده دور روزی کشیده در تیاره کامیر در خود الاسر در خارجی رسانه نیست خبر بشی در افغانستان ها تیاره شرخ در کامل تقریبا خوب کرده از نیز دولت از نیز باید همیشه پرواز خود اجرا میکنه باید پرواز چک باشه فهمیدین وقتی که پرواز از چک نبود چرا پرواز کرد از ایران پرواز کرد کابل وقتی که هوا خراب بود در میدان بگرام برش اجازه داد چرا در میدان بگرام نشست نکرد وقتی که از کابل پرواز میکنه مسافرین میاره اجازه میکنه از مسافر میگیره چرا شرکت کامیار پرواز اجازه میده این هواپیما ساعت 1:30 بجه بعد از ظهر روز پنجشنبه هرات را به مقصد کابل ترک نموده است که با این هواپیما 96 مسافر 8 خدمه ساعت 1:30 روز پنجشنبه هرات را به مقصد کابل ترک نموده که تا حال از وضعیت هواپیما و مسافرین آن اطلاعی در دست نیست. تکت فروشی این هواپیما در ولایت هرات مسدود بوده و چند تن از نیروهای امنیتی جهت نگهداری و همچنین جلوگیری از انتقام‌جویی بستگان قربانیان احتمالی این هواپیما با مسدود نمودن در ورودی دفتر کامیار مانع دخول مردم به این محل گردیدند. تا حال کدام اطلاعیه رسمی از سوی مقامات محلی هرات و همچنین دفتر کامیار در مورد تعداد سرنشینان این هواپیما داده نشده، اما بر اساس لیستی که در روبروی دفتر کامیار نصب شده از جمله 96 نفر مسافر 8 تن خدمه هواپیما که از آن جمله 6 تن آن خارجی‌اند می باشد. همچنین اسامی 5 نفر نیز ذکر شده که ظاهراً اعضای یک فامیل می باشند و یک تن از قماندانان برجسته به نام قاضی محمد نیز درج لیست می باشد. تا حال اطلاع بیشتر از سرنوشت مسافرین و هواپیما در دست نیست. اجمل خالقیار، هرات. سلام وطندار. خو چې جنا د هرات د ولایت د اوسیدونکو سرګندونې خو مو واوریدلې د تیاری پاکله چې دوی ویلي وو باید د تیاری ته د اجازه نه ورکړل شي چې هوا خراب ده او د پرواز وکړي. بله، معلوماتی که ما در زمینه سرنشینا یا مسافرین یا تمام کسایی که در تیاره بوده داریم است که 6 نفر عمله تیاره اتباع روسی بودن، 2 نفر هم افغانی، مجموعاً 8. 9 نفر کارکنای یک شرکت ترکی که مقر شرکت در شهر انقره کشور ترکیه است بودن. 3 نفر اتباع امریکایی، 3 نفر خانما بودن در این تیاره و همچنان گفته میشه که 3 تا اتباع کشور ایتالیا هم در این تیاره بودن، مطابقی افغانای ما شما بودن. اوس مجیب جان د فرا ولایت امنیتی چارواکي وایي داسې ویل کیږي چې یو ډله د غلوی نیولې ده. بله، اونا میگن که یک گروه را گرفتن که اینا با گفته خود مسئولین امنیتی فرا دزدا هستن. اوکی، دا چه نور څه خبرې دي او پرختیا دا غلې دي او کنه نورالله نوري د قندهار ولایت څخه؟ د فرا ولایت پولیس وایي چې په دې وروستیو کې یو لوی ډله غله نیولې دي. د فرا ولایت د امنیت عامر سمونوال محمد رسول د سلام وطندار رادیو ته وویل چې د جمعې په ورځ یو لوی ډله غله د 10 میله کلاشینکوفونو، 1 میل راکټ، یو اراده پیک اپ موټر او یو پای سچدا ټلیفون سره یو ځای نیولې دي. د وویل د فرا ولایت پولیسو د تیر چهارشنبه په ورځ هم یو 14 کسیزه ډله غله نیولې و. تقریبا موږ 10 اراده موټر سایکل نیولې دي. هغه موږ تلویزیون ته اعلان وکړو چې ټول ولایت واوري پر دغه باندې که څوک د غلا ادعا لري، که چاته ژوند سوي، که چا قتل سوي، که د چا کوم مال ورسوي، دغه مجرمین چې په مجموع کې تقریبا 15-20 کسه کېږي چې اوس فعلا په زندان کې دي، نو راسي هر سړی که ادعا پر لري چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري. د زیاته کړه دغه کسانو به زیاتره وخت د کندهار هرات پر لوی لاره د دلارام او فرا رود په سیمو کې د مسافرو څخه موټر، پیسې، موټر سایکلان، زیورات او نور قیمتي شیان په زوره اخیستل او یا به هم د فرا او ایران هیواد په سرحدي سیمو کې غلاوي کولې. د په وینا چې دغه کسانو د نیولو پر مهال دوی د پولیسو سره مقاومت وکړ او یو تن یې ووژل شو. سمونوال محمد رسول دا هم وویل چې د فرا ولایت د پښتکو ولسوالۍ په مربوطات کې اوس هم پلټونکي عملیات روان دي. د غلو یو بل ډله هم ماسره ده، شاید ډیر ژر هغه هم د پولیسو په لاس ورشي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د فرا ولایت د بالابلوک او فرارو د سیمو په زرګونو اوسیدونکو په سیمه کې د غلاو او بې مسؤلیته وسلوالو کسانو د مخنیوي لپاره لاریون کړی و. نورالله نوری، کندهار. سلام وطنداره. شنونده‌های عزیز برنامه با خبر، این بود مطالب برنامه کنونی ما. تا برنامه دیگه و گزارشات دیگه و خبرهای دیگه
آمنه بابک و من مجیب خلوتگر شما را به ایزاد منان مسپارم. محترم اوریدونکو ستاسو روغتیا او خوشحالي زموږ یوازینۍ هیله او د یادمو نوزی چې د خبر د خبرونه سره با خبر باشید.